अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि दा वीडियो गाड़ी सनरूफ په باره کې دی सनरूफ کولویدنو لپاره د ځکه یو سلایډینګ سویچ ور کړی وي زیاتره ګاډیو کې د سره نږدې یو بل سویچ ور کړی وي څنګه ته کله پریس کې نو د ګاډي د لټونه اون کیږي ور سره صحیح شو بعض اوقات ډرایوران کوم دی هغه د لټونه اون کون غوړي او غلطي سره د ګاډي سنروف لکم سویچ دی دا استعمال کی نو یاد وساتو چې دا ګاډي سنروف لکم کور دی کچېری دا باندې او دی کولویدنو ته کوشش وکړو نو بعض اوقات بیا دغه سنروف کوم دی د خخیږي بیا دی کولویدن ډیر مشکل کار دی او بعض اوقات خرابېدی هم شي د واجینا څخه کله تاسو کوم سویچونه استعمالو هغه تاسو اول ګورو کوم سویچ ته استعمالي تاسو غلطي نه کوو دویمه خبره ده چې کله چې تاسو سنروف استعمالو نو اټول نه پهله به دا کور سټتا کوو صحیح دی کچېری دا تاسو یو پری پریس کړلو نو دا سنروف له غوندې کولاو شي چې دا کله تاسو بندو نو به دا مخ کې طرف ته پریس کو دغه سنروف باندې شي صحیح شو اور کچېری دا سنروف تاسو مکمل کولاول غواړو نو دا بٹن به تاسو بیا چټه طرف ته پریس کو نو دغه سنروف پورا کولاو شي ما مشوره ده چې واسطه واسطه دا ما کولاو هغه وجه ده چې زیاتره ډرایوران ګاډي پارک کی یا شیخ خوبان کی غسنروف ورنه به پویر وي نو اکثر باران نه وته وی ګاډي ته یا غالور مې نه وته وي صحیح شو هغه نه علاوه سنروف مودي د وجه نه کولاو چې اکثر وکي مشومان پاسه ودرېږي او سیال میال وکي خو کا مخ کې ته څه قسم ته ایمرجنسي سچويشن راغلو یا موډا راغله او ته هارت بریک وایلو صحیح شو نو دا مشوم پرې وتلې هم شي زخمی کېدلې هم شي کته موسم انجوای کوون غواړي نو ته دا وینډوز وغیرہ څومره دا هم کولاولای شي صحیح دی سکله تاسو سنروف بندو نو انداز سلایډینګ سویچ تاسو مخته طرف ته پریس کو دغه سنروف خو صحیح طریقې سره باندې شي بیا یو پری چیکینګ کو ته صحیح طریقې سره باندې شوی دی کنه دی د سیمه مفید ویډیوز لپاره ډرایولوجي سبسکرایب کو مننه آباد اوسئ